السلام علیکم دوستو، یار زه یم حسن شاهد او ډېر زیات ملګري تپوسونه کوي چې یار موږ د خپل ویډیو بیکګراوند څنګه بدل کړو. یقینا ډېر زیاته مزه کوي که تاسو د یوټیوب دپاره ویډیوګانې جوړوئ او یا تاسو مطلب هسې ځان نه د مزې دپاره ویډیوګانې جوړوئ او تاسو غواړئ چې یار موږ خپل ویډیوګانو له بیکګراوند چې کوم دی ډېر زیات زبردست بدل کړو او هغه موږ ښکلي ښکلي ځایونو ته یوسو. نو دا نن ویډیو چې کوم دا نو دا هم په دغه کې معنی ده چې تاسو د خپل ویډیو بیکګراوند څنګه بدلولی شئ. نو په نن ویډیو کې به تاسو ته ښیم ډېر زیات سمپل طریقه ده، ډېر زیاته اسانه طریقه ده او تاسو ته به دا هم ښیم چې یار تاسو مطلب د کوم دا کروما کی چې کوم دی دا په کوم ځای کې صحیح کار کوي او یوازې دا نه ده چې تاسو یار ګرین سکرین والی، تاسو بلو سکرین یعنی تاسو ابي سکرین چې کوم دی دا هم شي اخیستی، خو په یو شرط باندې چې تاسو په خپلو کپړو کې بیا ابي څه شیز نه پرېږدئ. تاسو یعنی کله تاسو ګرین سکرین والی نو تاسو په خپلو کپړو کې ګرین سکرین نه پرېږدئ. دا بیکګراوند نه درې کېږي. دا چې کله تاسو د دې کلر چینج کوئ نو دا هلته تاسو ته ښیي چې یار تاسو مطلب کم کلر درې کول غواړئ نو تاسو پکې ګرین سلیکټ کړئ. نو صرف ګرین د ټولې ویډیو نه درې شي تاسو پاتې شي ځکه چې تاسو په ویډیو کې ګرین سکرین نه او نور هر څه درې شي نو هغه ګرین سکرین چې کله درې شي نو بیا تاسو بل ځای ته شی وړئ او که تاسو چې ته شنې کپړې مو اغوستلي او شاته هم ګرین سکرین هم ولګو نو یقینا که تاسو چې د ګرین سکرین درې شو نو تاسو هم ورسره درې شئ. یارو څو راځئ چې د نن دا انټرسټینګ ویډیو شروع کړو. د دې نه مخکې تاسو ته اوسه پورې زما چینل حسن ډیول پر نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. راځئ چې ویډیو شروع خانو. یار تاسو به د ډوغونډو نه مخکې خپل میډیا براوزر چې کوم دی په دې باندې کلیک کړئ. فسټ اف آل به خپل کاین ماسټر کولاو کوئ، بیا په میډیا براوزر باندې کلیک کړئ چې کوم ملګرو ته بیخي پته نه لګي چې هغو ته یې صحیح ورخو. تاسو ته ښکاري په میډیا براوزر باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري زما سره دا یوه ویډیو ده چې دا ده په ګرین سکرین کې. تاسو ته زه وښیم دا ویډیو چې کوم ده دا ده په ګرین سکرین کې. تاسو ته ښکاري دا ویډیو زموږ سره ده په ګرین سکرین کې او د خیره څه بله ویډیو به راځي هغې ته هم تاسو په انتظار باندې کښېنئ او په هغه ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو د خپلې یوې عامې ویډیو نه د ګرین سکرین ویډیو څنګه شئ جوړولی. یو خو هغه چې تاسو ودرېږئ ګرین سکرین ته، یو هغه چې تاسو هسې کښېنئ او بیا هغه ویډیو تاسو ګرین سکرین ته بدل کړئ لکه څنګه چې ما بدل کړي. ډېر زیات د کمال ټریک دی. تاسو ته ښکاري ما خپل ځان بوتلی ګرین سکرین ته نو تاسو ته ښیم چې دا ګرین سکرین دا بیکګراوند موږ څنګه بدل کړو. نو تاسو به خپل په میډیا براوزر باندې کلیک کوئ یعنی تاسو به کلیک کوئ دلته او دلته چې کله تاسو کلیک نو زه تاسو ته ښیم تاسو ته ښکاري یار زموږ سره دلته کې دا تصویران دي او دغه زموږ سره تاسو ته ښکاري هر څه دغه کوم تصویران چې کوم دي زما په ګیلري کې. نو په دې کې به زه یو تصویر سلیکټ کړم او بیا به کوشش کوو چې دا ویسو دغې ته مطلب ما دا یو تصویر سلیکټ کړو. دغه شان به تاسو هغې له بیکګراوند راوړئ. که تاسو یار هغې له څه د کمرې بیکګراوند نه وړئ، که تاسو سره تصویر دی که ویډیو ده خو په دغه طریقه باندې به تاسو راوړئ. که تاسو وګورئ نو دا تصویر چې کوم دی نو دا داسې زی راځي. نو چې کله تاسو دې کې خپل ځان مخکې ودروئ او ستاسو دا بیکګراوند داسې زی راځي نو خلک به پوهېږي چې یار دی ولې بیکګراوند بدل کړی. نو تاسو په دې تصویر باندې کلیک کوئ، کوم تصویر چې تاسو لاندې راغیستی دی. تاسو ته ښکاري دلته د کراپ نشان راغی. تاسو وګورئ دا د کراپ نشان چې کوم دی دلته راغی. په دغه کراپ نشان چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته ښکاري د دې ځای نه به تاسو چې کله دلته په خپل تصویر باندې خپل دواړه لاسونه کېږدئ او دا تصویر تاسو وړوکی کوئ او غټوئ نو دا به د دې ځای نه داسې ورکوټی کېږي او غټېږي. نو تاسو به دا په داسې مقدار باندې پرېږدئ چې ستاسو دا تصویر نه داسې په یو سیډ وي نه داسې په یو سیډ وي او نه ښکته وي او نه داسې دا تصویر بره وي. دا به تاسو بالکل داسې په ډیزاین جوړ کړئ لکه څنګه چې ما په ډیزاین پرېښودو. یار بیا به تاسو څه وکړئ، تاسو به دلته په دې ایزیکول ټو نشان چې کوم دی تاسو په دې باندې کلیک کړئ. په دې چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو ته ښکاري ستاسو دا دواړه تصویران د یو بل سره تاله شو، دا په این پوزیشن کې شو. یار چې بیا کله تاسو دا ستاسو خپله ویډیو پلی کړئ نو ستاسو بیکګراوند به بالکل په ځای ولاړ وي په کوم ځای چې تاسو ودرولی دی. تاسو ته ښکاري کوم لیر چې دی دا تاسو به یار په لیر باندې کلیک کړئ. د لیر نه به تاسو بیا خپله ویډیو رالی. نو زه په لیر باندې کلیک کوم. تاسو ته ښکاري چې کله تاسو په لیر باندې کلیک کړئ نو تاسو سره د غونډو نه بره دا کوم نشان چې کوم دی نو په دې چې کله تاسو کلیک کړئ ستاسو سره خپلې ویډیوګانې خپل تصویران راواوړي نو هغه بیا تاسو شی راغیستلی. او که ستاسو کین ماسټر چېرته کار نه کوي یا ستاسو په کین ماسټر کې لایر یعنی دا کروما کی ستاسو په کین ماسټر کې نه وي نو په دې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده. هغه ویډیو تاسو وګورئ لاندې به زما په چینل کې تاسو ته میلاو شي. نو
په هغه کې ماسټر چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو پاکي به تاسو ته دا کومه کی چې کوم دا به تاسو ته میلاویږي. نو زه تاسو ته ښیم چې کله تاسو په دغه کروما کې نشان یعنی په دغه ویډیو تصویرانو باندې کلیک کړئ نو تاسو ته چې په ګیلری کې څومره ارسم دي هغه ټول بار تاسو ته راوړي. ما ډایرکټلی تاسو ته یو ویډیو راوړوله نو چې کوم ویډیو تاسو غواړئ چې د دې بیکګراوند مخې ته راولئ بیا په هغه ویډیو باندې تاسو کلیک کړئ. تاسو ته ښکاري زموږ ویډیو چې کوم دغه دلته راله. بیا که تاسو غواړئ چې د خپل ویډیو اواز سیوا که یا سنو په دغه خپل ویډیو باندې کلیک کړئ او په دې ځای کې تاسو د دې ټول ایډیټینګ چې کوم دی هغه شي کولی که تاسو بلوډ سپیکر کلیک کړئ نو اواز یې شي سیوا کولی او دغه شان ټول سیسټم دی. خو چې بیا کله تاسو دلته لاندې په خپله ویډیو باندې کلیک کړئ دا چې کومه ستاسو سره لاندې ویډیو ده چې دې له تاسو ټک ورکړئ داسې نو تاسو چې بیا داسې لږ لاندې لاړ شئ نو په دې ځای کې تاسو ته لیکلی کروما کی تاسو ته ښکاري دلته یې لیکلی کروما کی دا یو چې کوم دی نو په دغه کروما کی باندې به تاسو کلیک کوئ. تاسو ته ښکاري دا اوس انیبل نه دی دا تاسو به د دې ځای نه دا انیبل کوئ دا کوم نشان چې کوم دی تاسو به دې داسې کلیک والی دا به انیبل شي. تاسو ته ښکاري زموږ د تصویر نه ګرین سکرین درې شو. ښه یار که بیا تاسو غواړئ چې زموږ کوم تصویر چې کوم دی دا صحیح صفا نه دی نو بیا کوم دا دوه نشانونه چې کوم دي دا او دغه شان دا د دې په اخوا دی خو بوتلو سره ستاسو په تصویر کې نوره صفایي هم راځي. ستاسو په تصویر کې یا ستاسو په ویډیو کې تاسو ته ښکاري که دا زه داسې کومه نو ډېر زیات زبردست بیکګراؤنډ دی ویډیو بدل شو. او اگر دا چې کومه ویډیو ده نو دا ویډیو ما هسې کلې ده یعنی دا ویډیو داسې نه ده چې زه ګرین سکرین مخې ته ولاړ یم او دا ویډیو ما کلې ده دا ویډیو ما هسې کلې ده په یو پټي کې مې جوړه کلې ده او په دې ویډیو کې ما ویلي دي شعرونه. نو دا ویډیو ګرین سکرین ته نه ده د دې وجې نه دا ډېره صفا نه ده. بله خبره دا ده چې دا زما د خپل موبایل ویډیو نه ده دا ما د بل چا په موبایل باندې کړي د دې وجې نه دا ویډیو چې کوم ده نو دا ډېره زیاته صفا نه راځي خو بیا هم که تاسو وګورئ نو ډېر زیاته زبردسته راځي. نو یار بیا به تاسو په دې خپله ویډیو باندې کلیک کوئ واپس په لاړ شئ کروما کې ته او له دې ځای نه تاسو دا صفا کولی هم شئ. تاسو ته ښکاري داسې تاسو دا دې ځای کې نه صفا کولی تاسو ته ښکاري دا تاسو ورکولی داسې شئ. تاسو ته که زه اوس ویډیو پلی کړم تاسو اوس وګورئ تاسو ته ښکاري بلکل یار بیکګراؤنډ چې کوم دی ټوټلي د دې چینج شوی دی. تاسو وګورئ دا دی داسې په ګرین سکرین کې او دا ما بدل کړی دی داسې. نو په دغه طریقه سره او بیا چې کله تاسو خپله ویډیو ټوله کمپلیټ داسې جوړه ویډیو له بدل کړو نو بیا دا د ډاونلوډ نشان نو په دغه ډاونلوډ نشان باندې به کلیک کوئ او بیا چې تاسو ویډیو چې کوم دا نو هغه راله دلته خپله ویډیو باندې کلیک کوئ بیا دلته تاسو ته ښکاري دا کوم نشان چې کوم دی دا د کوم سیو نشان چې کوم دی تاسو ته وښیم دا د سیو نشان چې کوم دی په دې چې کله تاسو بیا کلیک کوئ ښه مونږ کلیک کړو تاسو ته ښکاري بیا د دې ځای نه تاسو څه کولی شئ دا تاسو یوټیوب ته ډایرکټلی شئ اپلوډ کولی دا چې کوم دا فیسبوک ته دا ګوګل پلس ته او د دې ځای نه چې کوم دی تاسو سیو ویډیو ټو ګیلري تاسو د دې نه سیو ویډیو ټو ګیلري تاسو ته ښکاري په دې ځای کې تاسو له فول ایچ ډي یا های ډیفینیشن یا میډیم کوالټي یا لو کوالټي نو په دې کې د غونو نه زبردست چې کوم دی دا های ډیفینیشن دی که تاسو په فول ایچ ډي کې سیو کوئ نو کافي ټایم به ستاسو نه علي بله خبره دا دغه مزه هم نه کوي دا ډېر زیاته غټې ویډیو سیو کوي بیا اکثر نه سیو کوي په نیمه کې پاتې شي نو تاسو به یاد په های ډیفینیشن باندې کلیک کوئ. میډیم کوالټي چې کوم دا نو دا هم بېکاره دی لو کوالټي هم بېکاره ده نو تاسو به یار په د های ډیفینیشن باندې کلیک کوئ او ستاسو ویډیو چې کوم دا به د دې نه ایکسپورټینګ پروجیکټ کې شي دا ستاسو ویډیو چې کوم دا به سیو شي خو تاسو په خپل موبایل کې بیا نور څه مه کوئ تاسو ته لاندې لیکئ چې پلیز ډو ناټ سویچ ټو انادر اپلیکیشن ډیورینګ د ایکسپورټ پروسس دلته تاسو ته وایي چې تاسو بل څه اپلیکیشن کولاو نه کوئ د ایکسپورټ پروسس په ټایم کې تاسو به دې انتظار وکړئ چې تاسو ویډیو به شي سیو او تاسو به د خپل ویډیو بیکګراؤنډ چې کوم دی په دغه طریقه سره شی بدلولی. ډېر زیاتو کافي ملګرو دا کمنټس هم کلیو او دا میسیجونه هم کلیو د دې وجې نه مې تاسو ته جوړه کړه یار دا ویډیو که ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ زموږ چینل حسن ډیولپ